د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر د دې سات خبرې ټولګي ته مو زمینه افغان هرکلی کوم. ملا هیبت الله خپلو کارکوونکو ته د شریعت په تطبیق کې د هیڅ چا پروا مه کوئ. د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده د خپل رژیم د اطلاعات او فرهنګ له ولایتي رئیسانو سره لیدلي دي. سرچینې زیاتوي چې په دې لیدنه کې هیبت الله خپلو دغو کارکوونکو ته ویلي چې د شریعت په تطبیق کې د هیڅ چا پروا ونه کړي. نوموړي د هیبت الله له قوله لیکلي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي شریعت د تطبیق په کار کې د هیڅ چا پروا مه کوئ. دا فتح او بریا موږ ته الله تعالی راکړې. دا زموږ تاسو خپل کمال یا د کوم بل چا احسان نه و. دا صرف د الله تعالی نصرت و. اوس به موږ هم صرف د الله تعالی رضا په پام کې نیسو او په دې باید کلک او پوخ یقین ولرو چې هغه جل جلاله مو لا بریا ته رسوي. د طالبانو مشر دغه راز خپلو یادو کارکوونکو ته ویلي. داسې کار وکړئ چې خلکو ته خلفای راشدین، اصحابان، امامان ان الله تعالی ورپه یاد شي. خټک وایي طالبان د پښتون نشنلزم ماتولو لپاره جوړ شوي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستي راپور ته په غبرګون کې ویلي د پاکستان په جهادي مدرسو کې روزل شوي طالبان د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پښتون نشنالیزم ماتولو لپاره کاریږي تر څو د پنجاب ګټې خوندي شي. د هغه ویلي د همدې هدف لپاره طالبانو پاکستان کې هم زرګونه پښتانه په انتحاري یا انتخاباتي کمپاینونو کې فزیکي حذف کړي دي. شمالي وزیرستان کې نښته 3 پاکستانی سرتیري وژل شوي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې وسلواله نښته کې د دوی 3 سرتیري او 3 مشکوک وسلوال وژل شوي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو او عامه اړیکو دفتر یا ISPR نن یکشنبه د جون پر 11 یو بیان کې ویلي چې دا نښته د جمعې او شنبې ترمنځ په شپه میرانشاه کې شوې. د پاکستان پوځ په دې نښته کې د 4 نورو وسلوالو د ټپي کېدو او له هغوی د ځینو مهماتو د نیولو خبره هم کړې ده. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی او د پاکستان پوځ هم دا نه دی ویلي چې سرتیرو یې د کومې ډلې له وسلوالې سره نښته کړې ده. د ASPR بیان کې راغلي چې سیمه کې د احتمالي پاتې ترهګرو له منځه وړلو لپاره چاڼیز عملیات دوام لري. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان وسلوال ځواکونه د ترهګرۍ ګواښ له منځه وړلو ته هوډمن دي او دا چې د سرتیرو دا ډول قرباني یې دغه هوډ او عزم نوره هم پیاوړی کوي. ایران 101 نور افغان بندیان د افغانستان سرپرست حکومت ته وسپارل. ایراني رسنیو د دې هیواد د عدلیې وزارت د بشر حقونو او نړیوالو چارو مرستیال عسکر جلالیان په حواله لیکلي دي چې نن 101 تنه افغان زندانیان چې د افغانستان سرپرست حکومت ته سپارلي دي. د دې رسنیو په راپور کې همدا راز راغلي. دغه زندانیان د بند پاتې مودې د تیرولو لپاره په سیستان او بلوچستان ولایت کې د نیمروز له لارې د افغانستان د سرپرست حکومت چارواکو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د هرات د اسلام کلا بندر له لارې له ایران څخه 2514 افغان کډوال هیواد ته راستانه شول. د ځایي مسؤلینو په وینا له یادو کسانو 288 د مرستو په موخه د مهاجرت نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. له یو خصوصي شرکت سره د بریښنا د تولید برخه کې تړون لاسلیک شو. د اوبو او بریښنا سرپرست وزیر د کابل ولایت په ترخیلو سیمه کې د 10 میگا واټه بریښنا د تولید په وړتیا د لمریزې پروژې پلي کولو په موخه له یو خصوصي شرکت سره د همکارۍ هوکړلیک لاسلیک کړ. یاد هوکړلیک د دواړو لورو ترمنځ د همغږۍ او ګډو همکاریو په موخه د پانګونې چارو د انسجام او د یادې پروژې د عملي چارو د چټکتیا لپاره لاسلیک شوی دی. شیخ ندیم له روسیې څخه افغان پوهنتونونو ته د استادانو غوښتنه وکړه. د طالبانو د لوړو زده کړو افراطي وزیر شیخ ندا محمد ندیم مشر ملا هیبت الله له تر ټولو نږدې کسانو ګڼل کېږي روسیې ته د سفر پر مهال افغان پوهنتونونو ته د بهرنیو استادانو د استولو غوښتنه کړې ده. نوموړي د روسیې فدراتیف د تاتارستان جمهوریت په یو تحصیلي کنفرانس کې د وینا پر مهال ویلي له دوستو هیوادونو مو هیله ده چې افغانستان ته د مسلکي کدرونو په رالیږلو سره او یا هم په خپلو هیوادونو کې د مسلکي کدرونو د روزنې لپاره د بورسونو په راکولو سره د افغانستان له لوړو زده کړو څخه ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان ورځ تر بلې د طالبانو د افراطي قیوداتو او تحصیلي نظام د
طالباني کولو له امله د پوهنتون استادانو د وتو خبرونه ورکول کیږي. څه موده مخکې په یو راپور کې ویل شول چې یوازې د کابل پوهنتون تر 400 پورې استادان له طالبانو له بیا واکمنېدو سره هیواد پرېښود او هیواد پرېښودو ته اړ شول. بشري حقوقو کمیسیون وایي طالبان د ماشومانو پر زده کړو غیر منطقي او ظالمانه محدودیت لغوه کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت نوي محدودیتونه ټکان ورکوونکي ګڼلي او په دې مسله کې یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د بلې اونۍ په غونډه کې د بحث غوښتنه کړې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ ناوخته د جون په 10 د جوزا په 20 په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د دې اقدام په پایله کې هغه په سلګونه زره افغان ماشومان چې د نړیوالو موسسو په مرسته یې زده کړې ترلاسه کولې له زده کړو محروم شوي دي. اعلامیه کې ویل شوي په هیواد کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په زده کړو د محدودیتونو لګول د بشري حقوقو د موازینو پر خلاف ګڼي او د طالبانو له مشرتابه څخه غواړي چې دغسې ظالمانه او غیر منطقي کړنو څخه لاس واخلي. خامنه ای ایراني مقاماتو ته وایي اټومي موافقه وکړئ خو د زورواکو غوښتنه مه منئ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د یکشنبې په ورځ د جون په 11 د غبرګون 21 وویل چې د هیواد د اټومي چارو په اړه له لویدیځ سره یوه معامله ممکنه ده که د هیواد اټومي زیربناوې تاوان نشي. ښاغلي خامنه ای دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د لویدیځ سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ روان دی. د 5 سترو قدرتونو د جمع جرمني سره د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د ژغورلو لپاره د تهران او واشنګټن ترمنځ غیر مستقیمې خبرې د سپتمبر له میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي او دواړه خواوې یو بل په غیر معقولو غوښتنو تورنوي. د آیت الله خامنه ای محافظه کارانه تایید څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې تهران او واشنګټن دواړو هغه راپور رد کړ چې دوی یو لنډمهاله تړون ته نږدې کېږي چې تهران د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. د جګړه ځپلي اوکراین له ځینو برخو د سختو جګړو د دوام راپور ورکړل شوی دی په داسې حال کې چې اوکراین هڅه کوي پر لوهانسک او دونوسک سیمو کې چې روسیې یې خپلې یا ځینې برخې له وړاندې اشغال کړي بشپړه ولکه ټینګه کړي. د اوکراین پوځ د دغه هیواد په ختیځ کې د سختو جګړو د دوام خبر ورکړی دی. د اوکراین پوځ له روسیې د اشغال شوو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پرون شنبه ومنله چې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کېده پیل شوي دي. زیلنسکي ویلي پوځي تهاجمي عملیات په اوکراین کې د اجرا په حال کې دي خو هغه ونه ویل چې دغه عملیات په کوم پړاو کې دي. د اوکراین ولسمشر تیره شپه په خپله ورځنۍ وینا کې وویل چې تر ټولو سختې جګړې پر ختیځو او جنوبي سنګرونو متمرکزې دي. ولادیمیر زیلنسکي وویل د اوکراین د هغو پوځیانو مننه کوي چې خپل سنګرونه یې ساتلي یا هم د پرمختګ په حال کې دي. د دې ساعت خبرونه تر همدې ځای او تر بیا د خدای پامان.